زموږ او ستاسو ماغزه د دې وړتیا او توان لري چې په اتومات ډول فکرونه او سوچونه پکې راولاړ شي او په مغزو کې مو وګرځي احساسات منځته راوړي او سلوک مو بدل کړي. کله کله دغه فکرونه یا چرتونه غلط او منفي هم وي، نه یوازې زموږ او ستاسو د خفګان باعث ګرځي، بلکې کار او عمل مو هم متاثر کوي او بدلوي یې. د مثال په ډول یوه وړه واقعه او یا موضوع تېره شوې وي او یا را روانه وي، د یو چا په مغزو کې پر خپل ځان د بې ځایه انتقاد منفي فکرونه راولاړ شي او هغه کس له ځان سره وایي زه د یوې خوا هم نه یم، بې وایې یم، هر کار ته چې لاس ور واچوم ناکامېږم. کله کله بیا کار تر پایه رسېدلی نه وي، همدغه کس له ځان سره وایي چې دا کار ناکامېږي. فکر وکړئ که موږ په دغه فکرونو او سوچونو باور وکړو او عمل پرې وکړو څه به کېږي؟ حتما به خفه یو، په قهر به یو، نوي کار ته به مو زړه نه کېږي او حتی پسې ګرځو به لا هم نه، او پایله به یې څه شی وي؟ همدغه بې معنا منفي فکرونه به زموږ او ستاسو د پرمختګ مخه نیسي. د طب له نظره له دې حالت څخه د خلاصون او یا وتلو لار د خپلو فکرونو او چرتونو مدیریت ده. دغه مهارت هر څوک کولی شي چې زده یې کړي، خو تمرین غواړي. که تاسو ته منفي فکرونه او بې ځایه اندېښنې پیدا کېږي، هڅه وکړئ دغه راتلونکي تمرینونه ترسره کړئ. لومړی منفي فکرونه مو وپېژنئ. هر وخت چې بې ځایه منفي فکر درته پیدا شي په نښه یې کړئ او لیبل پرې ولګوئ. د مثال په ډول که تاسو همیشه پر خپل ځان انتقاد کوئ، راتلونکی تیاره درته ښکارېږي. که یوه واقعه وشي همیشه خپل ځان ګرم درته ښکارېږي. هر هغه وخت چې دغه فکرونه درته پیدا شول په نښه یې کړئ او مخکې له دې چې ورباندې خفه شئ له ځان سره ووایاست دغه خو یو له هغو منفي فکرو څخه ده. هر هغه وخت چې تاسو منفي فکر په نښه کړئ هغه خپل قوت او زور له لاسه ورکوي. دوهم، اوس دغه فکر یوازې پرېږدئ او ورته شا کړئ، مه یې در یادوئ. دغه فکر ته د دې اجازه مه ورکوئ چې ټوله ورځ مو په مغزو کې تاویږي او راتاویږي. که مو له مغزو نه وځي، په هغه شي تمرکز وکړئ چې په حال کې تاسو ورباندې لګیا یاست. دریم، د خپلو منفي فکرونو په مقابل کې ودرېږئ. کېدای شي په ظاهر کې دغه فکرونه زورور ښکاره شي، خو په حقیقت کې ډېر کمزوري دي. اکثره وخت دغه افکار انسان ته درواغ وایي. مثلا ستا په فکر کې راتېرېږي چې ته بیکاره یې، د یوې خوا هم نه یې، د هیچا نه خوښېږې. که دغه افکار تا ته وایي چې یو کار مه کوه، ته یې وکړه. د مثال په ډول باندې له نورو خلکو سره ناست یې په مجلس کې او ستا فکر تا ته وایي دلته مه غږېږه، خطا به شې، شرمنده به شې. په مقابل کې یې ودرېږه او خبرې وکړه، خپل نظر څرګند کړه. هر وخت چې دې دا کار وکړ بیا وګوره چې دغه منفي فکرونه څومره کمزوري دي. څلورم، خپل ځان ته وخت ورکړئ او پر خپل ځان رحم وکړئ. کله کله چې د انسان مغزو ته منفي فکرونه راشي، خلک ځان ته بد رد وایي. داسې بد رد چې کېدای شي بل چاته یې ونه وایي، خو که همدغه انسان له بل ملګري سره کښېني، هغه به د ډېر مثبت کارونه ورته په ګوته کړي. پنځم، د وضعیت په وړاندې مو لیدلوری بدل کړئ. مثلا یو دوست او ملګری مو د خپل ځان په اړه منفي فکرونه کوي، تاسو به څه توصیه ورته کوئ؟ طبعا تاسو به ورته ووایاست دغه چټي او بې ځایه او بې معنا فکرونه مه کوه. اوس چې تاسو ته بې ځایه فکرونه پیدا شوي دي، دغه مشوره خپل ځان ته هم ورکړئ. شپږم، د شکر ادا کولو تمرین وکړئ. شکر د انسان ماغزه په هغو فکرونو او اعمالو متمرکز کوي چې مثبت وي. انسان د منفي فکرونو او احساساتو په وړاندې ثابت قدمه ساتي. هر ورځ هغه 3 شیان در یاد کړئ چې تاسو په ژوند کې ډیر ترې راضي یاست او په هغه شکر ادا کړئ.